یو ځل بیا سلامونه او درناوی. نن در سره زما د خوښې د علم یعنی ارواپوهنې په رڼا کې د ورځني ژوند اړوند یو څو خبرې شریکوم. هیله ده چې خوښې مو شي. لومړی، ارواپوهان وایي چې د خپلو راتلونکو موخو او هدفونو په باب د خلکو سره مه غږیږئ. خلکو ته مه وایاست چې څه غواړئ وکړئ او څه شی ترلاسه کول غواړئ. هغوی وایي چې کله تاسې نورو خلکو ته خپل شخصي پلانونه او هدفونه بیانوئ نو هغو هدفونو ته رسیدل مو ښایي ناممکن شي. لامل یې دا ګڼي کله چې تاسې نورو خلکو ته خصوصا د ټولو جزئیاتو سره خپل هدفونه تشریح کوئ نو ستاسې تحت الشعور کوم چې هدف ته د رسیدلو ستاسې تر ټولو لویه مرستندویه وسیله ده داسې ګڼي چې ګویا تاسې د یو ترلاسه شوي هدف په باب خبرې کوئ او سمدستي هغه هدف ته د رسیدلو لپاره ټولې هڅې تم کوي. معنا دا چې په دې صورت کې تاسې هدف ته د رسیدلو لپاره انګیزه، شوق او انرژي د لاسه ورکوئ. تحت الشعور یوه ډیره قدرتمنده وسیله ده خو پکې دا ده چې کارونه یې د منطق له مخې نه بلکې د ذهني انځورونو او احساساتو پر بنسټ دي. دوهم، اکثره خلک له هغو دوکانونو سودا اخلي د کومو چې دوکانداران خوشحالطبع او مهربانه خلک وي. البته دغه بهیر د عادي سوداګانو د اخیستلو او خرڅلاو په هکله دی، خو همدغه قضیه بیا د قیمتي توکو اخیستلو او خرڅولو په باب اپوټه یا برعکس ده. تجربو او څېړنو ثابته کړې چې د هغو قیمت بیه توکو د مغازو خرڅلاو د کومو پلورونکي چې جدي او بدخلقه دي نسبت هغو ته چې خوشطبع او مهربانه پلورونکي لري زیات دی. ارواپوهان لا هم نه پوهیږي چې ولې داسې ده. دریم، ولې مو ځینې پخوانۍ سندرې او موزیک خوښیږي او بیا اورېدل یې در باندې ښه لګیږي. د ځینو پخوانیو سندرو بیا اورېدل اکثره موږ ته په دې سبب خوند نه راکوي چې ګویا موزیک یې ډېر ښه دی او یا یې شعر زړه ته لاره کوي. لامل یې اکثرا دا دی چې دغه سندره یا موزیک د پخوانیو ښو وختونو او یا خوږو یادښتونو سره تړاو لري. کله چې موږ دغه موزیک اورو نو زموږ ذهن همغه پخواني ښه وخت ته ځي او ښې خاطرې مو زړه کې راتازه کیږي او موږ فکر کوو چې ګویا له سندرې خوند اخلو. څلورم، ژړا ګټوره ده. ځینې حالات داسې وي چې انسان نشي کولی ورسره مقابله وکړي او د ذهني فشار یا سټریس سره مخامخ کیږي. ارواپوهان وایي چې دغه سټریس په مجموع کې د انسان جسم او اروايي روغتیا ته لنډمهاله او اوږدمهاله زیان رسوي او د ناروغیو پر وړاندې د انسان د وجود مقاومت کمزوری کوي. هغوی وایي چې ژړا کول هغه بهترینه وسیله ده کومه چې یاد ذهني فشار او سټریس کمزوری کوي او حتی له منځه وړي. فکر کوم چې موږ او تاسې ټول دغه تجربه لرو او هغه آرامتیا مو احساس کړې ده کومه چې تر ژړا کولو وروسته انسان ته پیدا کیږي. پنځم، څنګه د خلکو سره ښې اړیکې جوړې کړو. دا کار ښایي ډېرې طریقې ولري خو ارواپوهان وایي چې یوه طریقه یې بې له شکه ډېره ګټوره ده. تقریبا د هر انسان لپاره د هغه نوم یو له بهترینو او ډېرو ګرانو کلماتو څخه دی چې ډېر زیات ورباندې ښه لګیږي. نو د نوې آشنایۍ پر مهال هڅه وکړئ لومړی کار مو د خپل نوي آشنا د نوم زده کول وي. نه موقف او وظیفه، نه مسلک او نه بل څه، یوازې د خپل مخاطب نوم زده کړئ. دا د ښو اړیکو جوړولو لپاره لومړنی او اساسي ګام دی.